بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړم د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند مطابق تاسو ته معلومات درکړم. یو ځل پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جبرائیل علیه السلام نه د هغه د ژوند مطابق پوښتنه وکړه چې تاسو به د څومره کلو یاست. جبرائیل علیه الصلاة والسلام ویل چې نه یم خبر، خو یو ځل بیا پیغمبر علیه السلام تلوسه وکړله او د هغه د عمر پوښتنه یې وکړله. جبرائیل علیه السلام یو ځل بیا په جواب کې ویل چې ما ته داسې پوره معلومات نشته. پیغمبر صلوات والسلام په دریم ځل ویل چې هټکل وکړئ چې تاسو به د څومره عمر یاست. بیا جبرائیل علیه السلام وویل چې نه پوهېږم، خو لیکن په اسمان کې یو ستوری ده چې هغه 72,000 کاله پس یو ځل کتل کیږي. هغه ستوری ما د 72,000 ځلو نه زیات کتلی ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې په الله قسم چې هغه ستوری بل څوک نه بلکې زه محمد وم. سبحان الله. نو مطلب دا چې الله پاک چې کله خپله خدایي ظاهروله، د خپل د خدایي ظاهرولو نه مخکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نور مبارک د یو ستوري په شکل کې پیدا کړی و. نو دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ژوند مطابق یو ښکلي ویډیو. امید درم چې معلومات مو خوښ شوي اوسیږي. د نورو ښایسته انګلیسي معلوماتي اسلامي ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل فضل شمالیوال، انسټاګرام، ټیک ټاک او د فیسبوک ټایملاین فالو کړئ. مننه کوم. تر بلې ویډیو، الله حافظ.